خزه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامان یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دې غلام له وی د دې زنانه څه شو غیبي سړی دې تپوس کوي وی لورې پیدا شو وی ښه وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري دا غلام وړه کې سوچو که چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی د رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو ما چې لورې وشوم غیبي سړی و ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راشه چې بېغمه یې کړم دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي وړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جاړو قصه خلاصه شي ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو چاړې راواغېشته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزاره وکړل او دی ګمان راغی یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه لړو تښتېد غلام وتښتېد د نیکۍ او کار مې وکړه د زنا جرړه مې ختمه کړه اصلو زناهونو دی خو تښتېد هغه مور یې پریشانه چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله هلکه مو تښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فوراً یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګڼله جینۍ خدای جوړه دا سړی لاړو تښتېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا د خپل مالک که ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لړو تښتېد بلې علاقې ته لاړ سخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس اوس خو آزاد هم شو ځان یې پټ کړ غلامۍ جون نه مو وته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بله او مال دولت خاوند شو دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ ښه کافي مالدار شو چې کله دې مالدار شو غلامان هم دي وینځم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېرته یو جینۍ په نکاح واخلم دې کلي ته م راغی دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم اوس څوک نه پېژني نن چې بلا کلونه وتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغی په دې خپل کلي م چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کوم ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېشته جینۍ په نکاح واغېشته او چې جینۍ څنګ په نکاح واغېشته نو د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دی خوښ شو یو اعلی بنګلی وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی ورته وایي ښه دی داغ دی په دې خېټه د څه دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړه چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو ووالې خېټه یې د لوشټوله غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شو او خو پېښ شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والل خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وی ښه یو تپوس ته نه کو رښتیا به راته وی وی هغه زومه چې په چاړه یې والې ستا د مور غلام زوم ما والې او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو مزدوري او نن د دې وطن امیر یم زما عمره مالدار څوک نشته او تا سره مې نکاح م وکړه یو تپوس ته نه کوم رښتیا به راته وی ما ولې په چاړو والې ما ته بار یو غیبي سړي ووایي چې د دې ښځې څه پیدا شو مې چې لورې پیدا شوه وی ښه دا به سړو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سړو سره بدعملي کړې ده او که نه یاره وایي سړیه دا خبرې مه کوه خو بس د دې ښځې یم او ته مې خاوند دی نه ما ته به رښتیا وی
بس اوس خو مې ښځې هر څه چې دې کړي زما ښځې وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي ټکې درته ویلي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوسته ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیې یو ځان له کور جوړوي په دې غاړو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې به پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي دی د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړوم داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړه څو چته محل یې وله جوړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي ټک ور نه کړي او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړل چې تاسو به صفۍ کوئ د دې غاړو مرګو چې دې کې جولاګي را نه شي یو ځل وی دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او وی دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته وی سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده لاسئ وی بلکل دی راته یاد کړی ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکا جولاګي له هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکه چې ودرېږه زور ورکم چې ریچې کمه چې دا به ما څنګه وجني چې په خپې یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتی شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغی خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی وی واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک ته ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښځه د آخرت حساب کتاب کو اساني کوي د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي نه دې څوک بچ کېدی شي یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلان کېږي چې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې زما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوې ولې نه د ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ
تاسو کله خو مړی نه دی شوی واپ دا بل زموږ پلار نه مړ بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړی خو نه دی شوی ولې ماشوم نو سې مې نه مړ بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړی نه شوی یاره پلار مې جام دی نیکه مې جام دی نیا مې جام دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړی پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړی نیا به دې مړی که هغه نی د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړی د هغه ورور به مړی بل به مړی وګرځېده ښځه پوه شو ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړی نه شي او بس پوه شوم ښځه پوه شوه ای ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خبرې خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وی یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې م راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د مین نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ نه راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه خو هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سا راواله نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه واله هغې نه واله هغې څه مشکل درته شته وی نشته هغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کې وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راخکې شم طاقت الله را کړي فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوځي دې په دا کټ کې پروت دي دوه قسمه انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله را شي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبي علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی و هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي دې ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د دې نیک سړي نو ده ته الله دوزخ وښیي
په دا ځنکدن کې ورته وښایي. فرشتې ورته وایي مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته د جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې. دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، د هغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی به په تلوارۍ کې به نی، دی به په دنیا څه کوي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره به نی. ولې؟ جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي، دې پسې خلک خپوي، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني، ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالې چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحاله، الله به ستا نه خوشحاله، خوش مطمئن به، اطمینان کې به. راځه کنه الله له دې بوځم. ارجعی الی ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دې به خوشحاله کې به نه خوشحاله. راضیة مرضیة، ته به هم خوشحاله، الله هم در نه خوشحاله. او دا هغه نیکان بندگان دي جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالی پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم. اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به تې سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساعت کې وځي، دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصابه تې وځي، هېڅ تکلیف په وته نه. او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن. بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله، روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکي، هغې یې بر اسمان ته روان کي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي. یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، نورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي. نور فرشتې وی یا الله د دې فلانکي دا روح خو په مونږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم و په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وی لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلان کې ښکلې نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا ساعت راکاږي او څنګه ته راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، مالوچ په لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راښکي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او ده ته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا
خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کو هغه دوزخ ته به وځې دواړه ورته وښایي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو څښا کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویي ته ځي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بینتې دي وي دا هغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې راده کوم څښا نوم و په هغې یې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه ته تباه کې خدای رې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسئ قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به ورته کولو نشي دا هغه ځای نه راوغورځئ لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي یو ظالم بادشاه و د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته داسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم ده وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې شته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص حضرت ابراهیم علیہ السلام الله نه یو سوال کړو وی پروردګاره د مرګ د اختیار مال راکړه چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي وی خدر مې که زه دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښ نو بس ډېر ټول عمر به جان دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیہ السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شد واحد پیغمبران ټول سخیان دي ابراهیم علیہ السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي څه ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وایي صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري وایي لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه وایي صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی وایي دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم نن سبا خو مونږه چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو داسې ده که نه څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي د چا په نوم وایي د خدای وایي خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته
د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غوسه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي، پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه، وځه خوار شي، تا به د ډوډۍ خورم؟ ته زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه رب العالمین ورته وحی وکړه، ابراهیم دا دې څه وکړه؟ ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غوسه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا مېلمه شو یو نوړی ډوډۍ نو هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه، هغه نوکر ته وي دا بوډار دی که چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي دو شړلم، وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې، هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناست او ته نه ورکې، بس زه معافي غواړم، چا به ډوډۍ خوره؟ وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخواه چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان، ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز، نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې د جم دی. ډېره ښه، ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی، د الله عمره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا څنګه جم دی د ده دا ژوند. بله نوړی راواغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وي؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا جون خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو، ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساه دې نه وباسم، وی ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښي نو نه وباسم، که مرګ وی اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي، اوس دې وی په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبر اغلا ده چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ونه رسوي، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله، نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستل، دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو بوتل، هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي؟ دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې د دې بوتل ګرنټي غواړې؟ وی او بلکل زما ګرنټي شته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکې ووایي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته، ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سکار مقرر کی التورسیگی نو التا سو بسی جعل له الیہا حاجتا التا تاجت مقرر کی لالچی اور چی التا کی زی مرگ مقرر دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ بنی اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی رازے لگ اللہ تا وجاڑو سوالو کو دے مقبری تزو یو ملی دے کا را جم دے شو منگتی لگ تپوسو کو دا زن کدن او دا مرگ واقعی که سڑے دیر بے سفر مکی کنا نستارا بیتا و سرائی که سعودی تلار شی انگلینڈ تلار شی نو پٹیل پون خود تپوس کولے شک سچ دا کنا چلا که سال دے امریکہ سنگا دا سفر دے سنگاو جس کے لاڑے بس کے لاڑے سنگ تکلیف ہو کنو لیکن نہ مرگ پا سفر چی سوک ورغی تا دی پٹیل پون معلومات کولے شی ندر تا پا انٹرنیٹ الویلی شی او ندر تا بل موبیل کے اگا شیسر اگا خلقو تا جلیگی میسیج ام در تا نشی کولے چیرا مرگ سفر سنگاو زون کدن می سنگاو نو وی چیرا منگ لگون دے یو مڑے که جم دے شو چی منگ دے تا پوسو کو نو دی چغی والے اللہ تا نیکانو خپل عملون اللہ تا پیش کل چی اللہ یو زور غن دے مڑے منگ تا جم دے که چی منگ تا زن کدن او دا مرگ متعلق معلومات وال وی اللہ دا دوی دا دعا قبول اکلاو یو جلق شو یو قبر اشتے دو یو مڑے تبار رو تا دوی تیو کتا لغم حیران شو دوی تا پوسو کا کلا مڑے چی معلومات رو کل سل کالا دا آغا دا مرگ شو پورا سل کالا دوی تا پوسو کا یرا وی بس یو تا پوس دا نکو چی تسنگ سڑے زخوی خیمہ الحمدللہ نیک سڑے ما وی دا تا پوس دا نکو چی مرگ سنگاو دا دے مرگ الراتا وایا وی سل کالا مخ کے رانا سوتے دا سل کالا مخ کے او اوسا پوری سل کالو چو چی دا ما پخلو کی دا زن کدن غطری خوالے پروت تے پخلو کی زن کدن تری خوالے پروت تے وی دام را سر سا ظلمو کو چی تساسو پا دوارا جم دیکھ لما اوز با بیا زن کدن نابانی تیری گی اس خلعتاو گورے تاسو دعا قبلی گی نو مال دا اللہ نسوالو کہ چی مانا دا سے سال لو بازی چی زن کدن نابانی رہنی